دا یو ورور سوال کړی دی چې زما رور دی او د هغه د دوايانو سټور دی نو په هغه باندې کال تیر شو اوس دا کال چې تیر شو نو دا کومې دوايانې چې پرتې دي او په دې سټور کې چې کوم نور سامان دی په دې کې زکات شته او که نه الجواب هر هغه مال المعروض للتجاره هر هغه مال چې د تجارت لپاره ایښودی شوی نو په دې کې زکات شته په دوو شرطونو سره یو بلوغ النصاب چې دا مال به څه ته رسي نصاب ته به رسي او دویم شرط دا دی مرور الحول علیه چې کال پې تیر شي دا دوه شرط دی چې کال تیر شي او مال نصاب ته رسي په دې کې زکات دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې مشهور حدیث سنن ترمذی کې دی لا زکات فی مال حتی یحول علیه الحول مال کې زکات هغه وخت پورې چې پورې کال نه تیر شي نو جواب دا دی په دې سټور کې چې دلته د خلک سیډلي وایي په دې دوايانو په دې سټور کې چې دننه څه پراته دي چې کوم د خرڅ لپاره دي په دې کې زکات شته او دا به کم ریټ لګي هسې زه به یو خبره کوم خفه کېږم نو خو موږ خلک ډېر دین نه لري ځکه چې داسې ډېرې مسلې موږ ته نیولې او بیا زه تاسو ته تپوس کوم ټول لکه یا خو زما په خبرو نه پوهېږي یا زه په وضاحت کې کمزوری یم زما کمزورتیا ده که زما په وضاحت کې کمزورتیا ما ته ښه څه پوه ستا په دې خبرو موږ نه پوهېږو نو بیا ولې داسې ګلي ټول داسې ناستې لکه چې تاسو کې چا زکات ویستی نه مال لګیا نه وخت مطابق چې کوم ریټ وي هغه به پې ولګوي حساب به کړي دا ټول دوایي نن دکه دوایي په مارکیټ کې په 100 روپۍ ده دغه به 100 روپۍ شماري دا نه چې دا اخیستې په 80 دی په 80 به حسابوي نه حسابوي به په هغه ریټ کوم ریټ باندې چې خرڅوي بیا په سټور کې دننه یوازې دوایي نه خو نه وي په سټور کې دننه کمپیوټر پروت وي په سټور کې دننه الماریانې دي په سټور کې دننه مشینان دي کیمرې دي ایسیان دي پریزرې پکې که دوایي ښه ساتي اوس په دغې کې زکات نشته ځکه چې دا د خرڅ دپاره نه دي په دې مسله ورسېدي اوس والله اعلم حاصل څه شو نه حاصل څه شو حاصل دا دی چې هر هغه مال چې د خرڅ دپاره وي نو به یې کې زکات شته شرط پکې څه دی چې کال پې تیر شي او نصاب ته ورسي دا پکې شرطونه دي والله اعلم زه چې کله هر ځای کې او دا هر عالم داعي د عادت دی زه چې هر ځای کې بیان کوم او مخامخ ملګري شوق او جذبه کې نه زه ته په الله قسم خورم زما زړه نه کېږي بیانولو ته اوس مې دا طاقت بلکل د بیانولو کېناست ځکه چې زه په دې خفه کېږم چې یا خو زما په دې خبره دوی نه پوهېږي زه کمزور یم په بیانولو کې او یا خفه به دې شم چې یعنې دومره توجه مسلې ته نشته او زه دومره یو ټکی واضحه کوم او دا مسلې هر مسلمان ته راځي زکات مسله هر مسلمان ته راځي نو ځکه په درس کې ویښ اوسئ او توجه ساتئ او دا خو هغه مسلې دي چې زه یم که ماته داسې یو کم عمره ماشوم کښېنوي زه هغه ته بیانوم یو پیر هغه به مې یاده کړي دا مسله نو ستاسو هغه سستی او هغه توجه نه کېده دا په ما مسل کې لکه بعض روایتونو کې داسې راځي اگر که سند کې کلام شته چې کله امام پسې شاته داسې کس ولاړي چې اودسې صحیح نه یې کړی یا بېدینه نو دا د امام په قرت باندې اثر کوي اگر که دې روایت کې کلام شته سند کې نو دغه شان چې څنګه دې
درس کې کسان ناسي دا اثر کوي په دې بیانولو والا باندې ځکه د پنجاب کې یو څو ځایونو کې موږ پروګرامونه کړي نو دوی کې ډېر ښکلي عادت دی چې کله څه خبره وکړي که نه داسې ناشنا ورته خبره سبحان الله ټول به داسې ووایي بیا ماشاءالله او بیا ژوندی قوم دی لکه هغه څوک چې ورته بیانوي هغه هم ژوندی نو اکثر د دوی پروګرامونه څو یو پیر ما بیان کوو په پنجاب کې پروګرام د شپې په 2:30 بجې زما بیان پاکستان کې په شیډول کې د شپې په 2:30 بجې زما اخرنی بیان او په 2:30 بجې زه ورغلم ما دا تاسو ما اخرنی بیان نه کړی او دا خو به دا خلک ودي وي ته راشه بیا به ګورو او چې زه لاړم داسې ناسو ویښ زه د ځان سره ویښ کړم ما له خوب راته نو زمونږ دا چې کوم دا غریبانان یو سټرډې بل سټرډې مسله ده سړی په خپله مو یې هر څه بند کوو نه زه تپوس وکړم چې زه تپوس وکړم زه دغې خبره کوم خبره سره تپوس او تاسو به درس کې موږ سره نه وي دا موږ سره زاړه دي اکثر ځکه موږ هغوی ته دا خبرې اورو اوس ستا په شان نوی ملګری راشي دی موږ نه ملامته کوو خو نوی دی هلته چې کوم ناست دي دا السابقون الاولون دي نو السابقون الاولون او په دوی کې دا مشکل دی زه دوی ته دا خبرې اورو نوی ملګری خو یا یو ورځ درس ته راشي او غریبي ور درس راغلی هغه جدا خبره په دې هفتوار درسونو کې موږ سره اکثر پاخه خپل ملګري کېږي او د هغوی د سستي دا موږ خفه کوي او دې کې فایده ستاسو د زما پکې فایده نشته